سلامونه نیکې هیلې او احترامات ملګرو. چربانګ یعنې د چرګانو بانګونه شروع شوي دي او اوس به لږ ساعت وروسته به په هر حال د مانځه دپاره هم اذانونه باقاعده توګه شروع شي. څه د پاس 4 بجې دي او تېر 3-4 ګنټو راسې تاسو ګورئ هغه ملګري چې د خبرونو شوق کوي او په سیمه، په ملک، په خطا، په جنګ، په امن نظر ساتي، نو هغوی خو به یخو او زه خو بیا لږ ډېر زیات شوق کوم د خبرونو. نو زما نه صرف په خپله باندې فالو کول، بلکې کوم چې تصدیق ته به رسېدلي راته ښکارېده او راته ښکاري، نو هغه بیا نورو سره هم شریکوم، یعنې تاسو ملګرو سره. ډي جی ایس پی آر پریسر اوس روان دی. د دې نه مخکې هغه سی این این سره خبرې وکړې، هغه ما په خپله باندې واورېده چې 2 انډین واجرز چې کوم دي د ګن ډاون یا مطلب رالوېدلي دي یا موږ مار ګرای اردو کې داسې دوه، یو د ډرون دعوه ده. اوس ځینې پاکستاني نیوز چینلې دعوه کوي د درېیم جټ فایټر جټ وارینګ چې کوم یا وار جټ وي، او دا نه صرف ډي جی ایس پی آر بلکې انفارمیشن منسټر راته تارړ هغه هم دعوه کوي. اوس ظاهر خبره ده په یو انټرنیشنل سټیج باندې او په انټرنیشنل میډیا باندې داسې دعوې کول، هغه که بیس دې څوک کوي او د دومره بره لیول آفیشلز یا پولیټیکل آفیس بیریرز، نو دا ګرانه ده. یعنی دا مونږ ویلی شو چې د 90% یو یقین ته یا حقایقو ته رسېدلي خبرې وي. بیا هم د اف او بټ لوبه وي، شاید په لویه سطح باندې خلک هم مسګایډ شوي. په ابتدا کې ما خپله ذاتي رای هم تاسو سره شریکه کړې وه چې د پاکستان تیارې په سیمه کې وي، یعنې د 80 کالو راسې پاکستان چې په ملیټري مایټ یا ملیټري کیپیسټیز بیلډ کولو یا ډیفنس اکوپمنټس او انسټالیشنز او یا د ملیټري اسټیبلیشمنټ چې کوم طاقتور دی، نو د هغې شاته هم دغه ایګزسټنشل تھریټ ګڼي پاکستان چې دا هند دی. نو د پاکستان تیارې هم همیشتن په دغه پیرایه کې، په دغه چاپیرچل کې کېږي. نو دا تمه کول کوم خلک چې دا تمه کوله چې کېدي پاکستان به پراپر او بیلنسډ جواب نه ورکوي، نو هغه خلک نه صرف غلطه دي او اوس هم لا روان دي. خو پاکستان تیاری چې کوم وي، نو هغه مینلی د انډیا په پرسپیکټیو کې وي، یعنی ډیفنس او سیکورټي چې کوم ارینجمنټس دي، او هغه د نن نه د کال 2-3 نه د 80 کال راسي. نو پاکستان ما پوسټ کړو چې زما ذاتي رای ده چې پاکستان به ریټلیټ کوي، به جوابي کاروایي به کوي او د برابر سطحې او پراپر او ښکاري هم داسې. اوس خبردار چې جنګ خو د هیچا په ګټه نه دی. دا دواړه ملکونه په دې سیمه کې دا 1.5-2 اربه انسانان په یو ټایم بم باندې ناست دي او هغې ته وایي نیوکلیر ویپنس. دا فکر کول چې څوک هم په دې دواړو هیوادونو کې چې څوک هم پوهېږي چې زه د ایګزسټنشل تھریټ یعنی زما وجود ته بیخي خطر دی، نو one will go for it، یعنی زی به هغه نیوکلیر ویپنس ته. ظاهره ده نیوکلیر ویپنس بیا د دې دور هیروشیما ناګاساکي کې چې موږ ویلي، نو هغه خو ډېر د ابتدایي سطحې او بیا په دې تېر 80 کاله کې د ساینس او د نیوکلیر ټکنالوژي څه شی بهرحال هغه خو رانه اوس هېر دی چې هغه افریقن څنګه وایي، خوب هم یمه. نو ډېر پرمختګ کړی دی او د دې سره اټامیک یا نیوکلیر وار هیډس چې کوم دي، د هغې شمېره هم ډېره ده او د یو بل دپاره بیخي لکه ډیزاین دي داسې چې د یو بل نه خطر دی. یعنې د دې هغه کیرینګ ویپنس چې دي د دې نیوکلیر ویپنس، نو هغه هم د یو بل په رینج کې جوړ کړي دي یا یو بل یې مد نظر ساتلی دی او جوړ کړي دي. نو دا ټولې خبرې چې بل دا چې ایٹ د اینډ اف د ډے ټو کنونشنل وار پرولانګ کېږي، اوږدېږي، نو زیان به څوک بیا مومي. ظاهره ده زه او ته چې either we want or not، غواړو یا نه غواړو، but we pay the taxes.
او وی هاف ټو شولډر د ایکسپنسز اف د وار. بیا به موږ دغه د جنګ د اخراجات په زو ته ټاین بیا ډېر ښکاره خبره ده چې الریډي یو ډیفنس یو سیکورټي سټیټ کې اوسو چې د مخکې نه ډېرې خرچې هم په دې تناظر کې کېږي. نو که بیا اکټیو وار وي او اکټیو کنفلیکټس وي نو بیا جواز هم وي چې اضافي څیزونه کلیم شي. ظاهره خبره ده یو پولیټیکل لیجیټیز مطلب یو لیګل غوندې ګراوند هم راشي یا مورل ګراوند هم راشي چې یار څوک یې جنګ روان دی ټوله خرچه او ورچه دا ټولې خبرې او دا یوازې د پاکستان زما ستا د اوسېدونکو دپاره نه ده بلکې دا د هند د خلکو دپاره هم ده او دا په دې منطقه کې په دې خطه کې د اوسېدونکو ټولو خلکو دلته اوس چې دا کراس بارډر هغه ټرانزیټ بند دی نو ورسره دوه درې نور هېوادونه ډایرکټلي انډایرکټلي ون وی ادر وی متاثره کېږي چې معیشت خرابېږي. نو بیا دلته د انسانانو چې کومه آبادي ده ما تاسو ته ووایي چې د دنیا هر درېیم څلورم کس آلموسټ څلورم او د دنیا څلورم کس په دې ریجن کې اوسېږي یعنې چاینا خصوصا هغه خو هغه اړخ باندې. خو بیا یعنی کنیکټیویټي که موږ ریجن دا ګلوب راواخلو نو دلته بیا څلورم نه بلکې د دنیا هر درېیم کس دلته اوسي. خو د پاکستان هند او بنګلادیش دغه چې راواخلو په ټوله کې راواخلو د دنیا څلورم یا که ډېر محتاط زه لاړ شم نو پنځم خو خامخا په دې خطه کې اوسېږي چې هغه دلته د جنګ کېږي او د سکرمشز نه خبره مخکې ځي یو فل سکیل اټ لارج یو کنفلیکټ او کنونشنل وار ته ځو. هلته به د خلکو ژوند اقتصاد او ورسره تړلي نورې مستې نو جنګ کې یوازې لازمه نه ده چې نیوکلیر ویپنز به ماس ډسټرکشن به راولي. پولیټیکل اکانومیز دي دا فریجایل وي ډېر زیات نازک وي یعنې معمولي ستا یو سیګنل چې یا وایب چې نیګیټیو لاړ شي نو د زرونو خلکو لکونو خلکو په سټاک مارکیټ کې د هغې کمپنیانو شیرز پرېوځي او دغسې اینډ یوزر ته الټیمیټلي هغه نقصان رسي. اوس خو ایون یو ټویټ چې کوم دی د چا په باره کې تاسو ګورئ په دې جدید معیشت کې یا اوس چې کومه پولیټیکل اکانومي جوړه ده د ایلن ماسک یا داسې د پاکستان او هند ترمنځ هم چې دا وینو د ایر ټرافیک او د خلکو تګ راتګ ویزا او دا ټول ویزو والو سره ما زه ستړی کېږم خو دا څوک که څوک دا لږ ډېره مطالعه کوي نو شاید هغه دا خبرې زما دا ایرریګولر غوندې خبرې یو بل سره کنیکټ کړی شي. او جنګ ښه څیز نه دی. صاحب شاه صابر وایي چې څوک چې جنګ غواړي جنګ د زوره نه دي خبره دا صرف سولجرز په یا وارینګ سولجرز په زیان او ګټه او جازونه ولوېده نه دې یو لانګ ټرم بیا په نیشنل اکانومي جي ډي پي او په ادر وی مطلب دی چې په بله طریقه باندې بیا ډیولپمنټل بجټ او کمیدل یا چې الریډي هغه وی آر سټراګلینګ کوم چې مزدور ته مزدوري پیدا کوي هغه بجټ خبره کوم چې سریه والا ته موقع پیدا کوي چې سریه خرڅ کوي کوم چې سیمټ والا ته موقع پیدا کوي او اکارډینګلی هغه ټول لاجسټکس او بیا د اینډ یوزر ته تګ او د منځ کې دا ټول چینج چلیدل نو هغه الریډي موږ دغه یو سټرګل کوو زموږ کم حالت ډېر خراب دی چې نور هم خرابېږي او بیا به ورسره لا ان اورډر سچویشن ظاهره ده ټول څیزونه بیا دا ډاټس او د یا څیزونو لکه ما مخکې دغه ذکر وکړو چې فریجایل غوندې دنیا کې اوسېږو چېرته چې یو سایبر اټیک هم ستا په یو نیشنل ویب سایټ چې یو سایبر اټیک وشي نو it creates negative vibes, negative signals for investment or engagements for any other activities باندې منفي اثر پرې وځي. خبره 10 منټو تر رسېږي نو غواړم چې 10 منټو ته ورسېږي پورم ودان چې را سره پاتې شي.